Number 13, and today is the last day of your training, as they are not having this much time to spend here. So I'll directly request Naصرشاه and Haji to present a couple of certificates to you. I hope this will going to work here because they have to visit more places as well. आप लोग का बहुत शुक्रिया क्योंकि ये लेट हो गए हैं थोड़ा, तो इसलिए जो है वो टाइम कम है इनके पास। वहाँ पर हमारी फीमेल बहनें भी बैठी हुई हैं, उनके पास भी जाना है, तो इनके थ्रू जो है हम कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा लेंगे, 3-3, 4-4। और उससे पहले मैं सिर्फ चाहूँगा कि नासिरशाह साहब जो है वो ज़रूर 1-2-3 लफ्ज़ आपके साथ 1-2 मिनट आपसे ज़रूर बात करें। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much, Sir and Alajan sir. ډېره مننه، ډېره مهرباني. موږ د اقوام متحده د افیس رزیډنټ کوارډینیټر دفتر چې ورته وایي د اسلام اباد نه راغلي وو، او دا ګوري چې زموږ چې کومې ادارې دي د اقوام متحده هغوی څومره کم کارونه چې کوم ښه کوي، کم کارونه چې موږ نور ښه کولی شو، کم ځایونو کې ګیپس دي چې ستاسو هغې فایده ډېره شي زموږ د ملګرو د خویندو وروڼو او خاص طور د مهاجرینو مهاجر وروڼه خویندې چې دي هغوی زموږ لپاره ډېر زیات ضروري دي. موږ پاکستان کې چې زموږ د کوم تیئس ادارې کار کوي، هغوی ټولو سره صرف د UNHCR ذمهواري نه بلکې زموږ د ټولو د هر یو تن دا ذمهواري ده، د ادارې دا ذمهواري ده چې ستاسو چې څونه مرسته کېدی شي، تاسو هغه شان حقوق دي څنګه چې دلته د نورو پاکستانیانو حقوق دي. تاسو چې د کومې مجبورۍ د لاسه دلته راغلي یو، خو چې سوسایټي ته تاسو څنګه کنټریبیوټ کوئ، هغه ټول ومنلی شي او هغه نور هم ښه طریقې سره.